ما نه جانان غوښتي سپورو سمو تا ګلونه په سرلیا چرته خو زمون کلي ته هم راپېښه وکړه. السلام علیکم زما عزتمندو مینوالو قدرمندو مینوالو ټول عمر خوشحاله اوسئ والله هم خوشحاله ساته. موږ ستاسو لپاره دا وړې غونډه کې لطیفې او څه غزلې وایو موږ تاسو پرې خوشحاله یې او خپل ټیم پرې پاس کړو د خیره سره. نو امید لرم تاسو به انشاءالله سبسکرایب کړئ او مله به نور هم ورسره افزایي راکړئ انشاءالله. دا پخوا چې د خلکو دا سادهګانو لکه پخوا ټول لکه مشران خو جاسو لکه خلک صادقان وو که نه سادهګان به مو نو هغه یو ځانه راته چا وایي چې لکه د خاوند نوم چې وایي ګناه به یې که نه هغه ښځې ګناه به بیا هغې چې لمونځ کوو چې کله به لکه لمونځ سلام به جرباسونه وي السلام علیکم یا د وړو پلاره لکه وایي چې خاوند نوم لکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هغې د خاوند نوم رحمت الله و که نه نو یې لکه خو لکه د خاوند نوم یې ګناه ده نو هغې به سلام جرباسونه وي السلام علیکم یا د وړو پلاره که نه او دغه شان د بل یو کس نو هغه لاس کټ و که نه یو لاس یې کټ و نو ډېر زیات پریشان و خفه و چې یاره دا خو لکه زما لاس کټ دی خودکشي کوم ځان وژنمه بس روان دی پر یو غر دی هغې سر ته ختلی دی نه ځان راغورځوم ځان وژنم خودکشي کوم چې لاندې ګورو بل یو کس له دواړه لاسونه نشته دی او اوس تاویږي که نه دا ډکې ډوي چې ګوره دا خو لکه زه خو هسې پاګل یم زما یو لاس کټ دی زه خودکشي کوم او د دې لاندې کس دواړه لاسونه کټ دي او بیا کله ګډېږي خوشحاله دی بیا دا تپوس کوم چې څه وجه را که نه هغه چې په مزه راګوښه وي هغه ته ویې وروره ما خودکشي کوله خو زه په دې داریان شوم تا ستا دوه لاسونه نشته دی او ته بیا هم خوشحالې او ګډېږي هغه وایي خدای دې پوهېږه ګډېږم نه خارق را باندې لګېدلی څنګه ځان وګرومه تاویږم لاسونه مې ایسته ما خارق لګېدلی هغه وایي دا څه وي او کله وایي ما خو ته خوشحالې وایي خوشحاله چېرته یم پخوا لکه خلک داسې صادقان وو که نه خو دا ښه خلک وو. نو اوس یو مختصر غونډه کې روی به وکړم نو خو زاړه غزل مزل به وایم زاړه غزل انشاءالله چې زمونږ مینهوال پښتانه مې خوښ وي انشاءالله دا وایم که نه انشاءالله وای نور بسته یو چې زما په تورو سترګو زړه دې وړی لا پخوا په تورو سترګو کو پروا کړم نو زه به دې پروا کړم څوک دې څه کوي پروا د تورو سترګو د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دنکا چې سره پخوا کې یو زړاونه د توتوا دنکا چې سره پخوا کې یو زړاونه د توتوا اوس موسم د پسرلی دی د توتانو پکې زور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی دنکا په زړه ماته کټوۍ کې سره ګلونه د ورخاړي او په زړه ماته کټوۍ کې سره ګلونه د ورخاړي ما ګلونه ډېر لیدلي خو د دې وسن لا نور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی د کوټې په هغه ګوټ کې څه په خوند زانګو زنګېږي او د کوټې په هغه ګوټ کې څه په خوند زانګو زنګېږي الله للې للوشه څومره خوږ اواز د مور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بودکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی او دا کچه کور به صادقه شیش محل باندې ورنکم او دا کچه کور به صادقه شیش محل باندې ورنکم هغه دلته کې اوسیږي چې زما د زړه ټکور دی
دا بودکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور دی د کچه خاورونه جوړ دی ځای په ځای په لوګي تور دی دا بودکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا زما د جانان کور زبردست ما نه جانان غوښتي سپورو سنو تا ګلونه په سرلیا چرته خو زمن کلي ته هم راپېښه وکه ما ته یې په وچو شونډو ډېر کړي سوالونه په سرلیا چرته خو زمن کلي ته هم راپېښه وکه ستا دی وی قسم سپرلیا ما تراله زړګی نه کې کور د محبت مې نه کې وران ما بې اسرې نه کې ما مې د فکرونو دلربا ته بې وادې نو ما ورسره کړي دي په سرو ګلو لوزونه په سرلیا چرته خو زمون کلي ته هم راپېښه وکه ما نه جانان غوښتي سپورو سړو ته ګلونه په سرلیا چرته خو زمون کلي له هم راپېښه وکه او چرته خو زمون کلی له هم راپېښه وکه بس انشاءالله په دې باندې قبول او منظور کوي او انشاءالله کوشش وکړو چې نور مخکې تاسو ته سرړو نوي نوي او تاسو ته پیش کو تاسو به خوشاله شئ والسلام الله په امان